نن د IPL په 40مه لوبه کې سنرایزرز حیدرآباد او کلکته نایټ رایډرز لوبډلې سره مخامخ کیږي. په دواړو لوبډلو کې یو افغان لوبغاړی هم شته. په دې ویډیو کې د لوبې په اړه ځینې معلومات درکوو او دا چې د افغان لوبغاړو د لوبېدو چانسونه څومره دي. د حیدرآباد او کلکتې دا لوبه د افغانستان په وخت 9:30 بجې پیلیږي. دا لوبه په حیدرآباد کې ترسره کیږي او دواړه لوبډلې بریا ته زیاته اړتیا لري ځکه ماتې ډېرې خوړلې دي او دواړه به پوره هڅه کوي چې په لوبه کې بریا خپله کړي. حیدرآباد په وروستیو 5 لوبو کې 3 او کلکتې بیا په وروستیو 5 لوبو کې 4 لوبو کې ماتې خوړلې ده. حیدرآباد د واشنگټن سندر پر ځای کوم بل لوبغاړی تر اوسه نه دی پیدا کړی، هغه ټپي دی او تر درملنې لاندې دی. بل خوا کلکتې بیا د لیتونداس پر ځای ویسټ انډیزي جانسن چارلس په خپله لوبډله کې شامل کړی دی. رحمان الله ګربز چې کلکتې په 3 لوبو کې 9 لوبولې، په 13 لوبو کې ولوباوه او نوموړي هم په 9 توپونو باندې 1 اتیا چټکې منډې وکړې او د خپلې توپوهنې وړتیا یې ثابته کړه. هغه په روانه IPL کې 2 ځلې تر 50 پورته منډې وکړې او نن به هم ګربز پیلوز توپوهونکی وي او ښایي هغه او جیسن رای د پیلیزو توپوهونکو په توګه میدان ته راکوز شي. فضل حق فاروقي چې د حیدرآباد لپاره یوازې 2 لوبې ترسره کړې دي چې د راجستان پر وړاندې د 41 منډو په بدل کې 2 او د لکھنو پر وړاندې د 14 منډو په بدل کې 1 وکټ اخیستې وه، تر اوسه پورې په بل لوبه کې نه دی اخیستل شوی او نن یې هم د لوبېدو زیات احتمال نشته ځکه د موسم په اړه ویل کېږي چې وریځ به وي او پیچ به د ورو توپ اچوونکو لپاره ډېر سازګاره وي. نو په همدې احتمال نن هم د فاروقي د لوبېدو کوم چانس نه لیدل کېږي. کلکته نایټ رایډرز په 9 لوبو کې 3 بریاوې خپلې کړې دي او د 6 نمرو سره په جدول کې 8مه لوبډله ده. همداراز سنرایزرز حیدرآباد بیا په 8 لوبو کې 3 بریاوې خپلې کړې دي او د 6 نمرو سره په جدول کې 9مه لوبډله ده. د حیدرآباد احتمالي 11 کسیز نوملړ کې به ماینک اگروال، ابھیشیک شرما، راہل تریپاٹھی، ایدن مارکرم، هیری بروک، هنری کلاسین، عبدالصمد، اکیل حسین، ماینک مارکنډه، بھوینیشور کمار او عمران ملک شامل وي او ټی ناټاراجن به د 12م لوبغاړي په توګه وي چې ښایي د امپیکټ لوبغاړي په توګه د لوبې په منځ کې له بل کوم لوبغاړي سره بدل شي. د کلکتې احتمالي 11 کسیز نوملړ کې به جیسن رای، رحمان الله ګربز، این جگادیسان یا مندیپ سنگھ، وینکٹیش ایئر، نیتیش رانا، رینکو سنگھ، اینڈری رسل، شردل ٹاکور، سنیل نارائن، ہرشیت رانا او ورون چکرورتی شامل وي او ویبو اروڑا به د 12م لوبغاړي په توګه وي چې ښایي د لوبې په منځ کې د امپیکټ لوبغاړي په توګه د کوم بل لوبغاړي سره بدل شي. تاسې را سره د لوبې په اړه خپل نظر په کمنټ کې شریک کړئ.